ټولو خویندو او ورونو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. د ټولو خویندو او ورونو خواهش کوم چې دا ویډیو در سره شیر کړئ، ستاسو به هم ثواب وشي. یو قدم د انسانیت په لاره باندې دغه خیري بنسټ دی چې دې کې زیات ملګري کار کوي، هغه هم د افغانستان دپاره د زړه نه کار کوي، تنخوا نه اخلي. یو ورور ورکې د سویډن نه راځي افغانستان ته چې هلته غریبو سره مرسته کوي. ګورې یتیمان شته په افغانستان کې، نو ډېرې غریبانانې کورنۍ شته، مکتبونه هم خرابه دي. ګوره زه تاسو نه خواهش کوم چې دغه خیري بنسټ در سره سپورټ کوي د سوشل میډیا د لارې، د یوټیوب د لارې، د فیسبوک د لارې، د ټیک ټاک د لارې، د انستګرام د لارې. زه دا ټول لینکونه چې کوم دي دا په دې ویډیو کې لاندې منشن کوم او تاسو دلته عکسونه هم کتلی شئ. دو زمونږ ملاتړ ته ضرورت لري چې که هر یوه خور یا ورور مرسته ورسره کولی شي، د پیسو مرسته هغوی دې ورسره مرسته وکړي، او که هر یوه خور یا ورور مرسته نشي کولی نو مهرباني وکړئ د سوشل میډیا د لارې پوره سپورټ کوي. ستاسو سپورټ ته ضرورت لري. دا افغانان په موږ باندې ډېر زیات حق لري. ګورئ دو صرف په کابل یا په ننګرهار کې نه کوي، په هر یو ولایت کې کوي. دو پروان ته ځي، ننګرهار، کابل، زابل، میدان وردګ، ډېرو ځینو ته ځي. ولایتونه دي پکې او بعضې پکې ولسوالۍ دي، ولسوالیو ته هم پکې ځي. هر یو ته واورې کېږي، بعضې کورونه راغورځي. موږ ډېر زیات غریب لرو په افغانستان کې. زما چې څومره وسه کېږي انشاءالله زه به هم خپله کوم، ځکه چې په ما باندې بیا خلک الزام لګوي ته ویل زه به هم انشاءالله کوم، او ستاسو چې څومره وسه رسېږي تاسو یې هم کوئ، او د چا چې بیا وسه نه رسېږي هغو دې پوره د سوشل میډیا د لارې سپورټ کوي. زمونږ الحمدلله تکړه تکړه ځوانان شته چې افغانستان ته ځي، هلته دغې کورنۍ اواز اوچتوي، او بیا الحمدلله تکړه تکړه خویندې لرو چې هغو هم مرسته کوي، او تکړه تکړه ورونه لرو ماشاءالله چې هغو هم مرسته کوي، تکړه تکړه مشران لرو چې هغو هم مرسته کوي. ګورئ که چېرته موږ یو غریب سره د زړه نه مرسته وکړو که نه، الله پاک به درله اجرونه درکړي. او د دې افغانانو په موږ باندې حق دی، موږ ورباندې کوم احسان نشو کولی. زه ګورې همیشه سپینې خبرې کوم، دغه سپینې خبرې په ډېرو باندې بد لګېږي. حق او وینا کوم، نو دغه حق او وینا په ډېرو بد لګېږي. بعضې ټایم کې راباندې یو کس یو الزام ولګي، بعضې راباندې بل ولګوي. خو ما دا ځان سره ویلي دي چې تر څو پورې ژوندی یم د خپلو افغانانو ملاتړ به کوم، د غریب اواز به اوچتوم، د ظالم خلاف به ودرېږم، کرکټ کې چې ظلم کېږي د هغې خلاف به ودرېږم. هر یو لوبغاړي ته به حق غواړم، او چې خپل افغانان دي انشاءالله د هغو اواز به هم اوچتوم. ټول په ما حق لري. د دغې خیري بنسټ نه نړۍ مننه کوم چې څوک هم ورکې کار کوي، او نور چې څومره افغانستان کې خیري بنسټ دي رجسټر دي ما سره د اړیکه نیسي، انشاءالله زه به ورسره پوره همکاري هم کوم او اواز به هم اوچتوم. انشاءالله په موږ باندې د هر یو افغان حق دی چې ما چې څومره وسه رسېږي زه به یې کوم، د نورو افغانانو چې وسه رسېږي هغو به یې هم کوي. بیا چې د چا وسه نه رسېدلی ویډیو شیر کوئ، در سره ویډیو شیر کوئ مخکې. که اوس ګورئ دا ما ویډیو په یوټیوب کې اچولي، یوټیوب نه شیر کوئ، که فیسبوک کې د فیسبوک نه کوئ، ټیک ټاک نه یا انستګرام نه به تاسو مخکې ځئ، او موږ به د زړه له تله افغانانو سره او نورو مسلمانانو سره مرسته کوو. ښه شي بیا ښه وخت. الله پامان. دل نمبر ولیکه بنامه موین است. الا نمبر ولیکه زه سبا تا خواړه درکړم. سبا نمبر را نور پیواله. یا الله دا شما نمبر بجای او
لازم امسك كل الطلبتين. نولي 7 درجة ب7 حتما حتما. Was die coolen Schnee und Samang Videos von allen खाने का खाने का شوف